چې سخت خبرې زمونږ او ستاسو مخې ته را روانې قبر را روان دی قبر کې به ځان له پراته اخوا دیخوا بره لاندې دیوال ناشنا مخلوق سره ملاوېدل دي صرف اعمال به دې په کار راځي ګناهونه را سره دي ابن عثیمین رحمه الله فرمایي دا ګناهونه دا تیارې دي تیارې په قبر کې دین الله رب العالمین تیاره جوړوي دي اعمال رڼا دا رڼا به ځان سره وړي هلته رڼا نشته دي بیا د هغې نه پس د حشر میدان لګېږي د 1 میل په مقدار باندې نور راښکته شوی دی الله رب العالمین په غوسه کې دی مخې ته جنت جهنم دی جهنم به هر انسان په سترګو باندې وي دا ټول مراحل را روان دي لیکن موږ بیا هم د غفلت نه را بیدارېږو زموږ سوچ فکر نه برابرېږي موږ بیا هم الله طرف ته منډه نه وو چې بس راشو او په ګوټ کې کینو یا الله بس زه باغي وم تښتېدلی وم بېرته تا ته رالم بس ما توبه ویسته یا الله زه پښیمانه یم یا الله ما ته توبه زما دا توبه قبوله که یا الله انشاءالله نن نه پس ته به زه ګناهونه نه کوم زه به بغاوت نه کوم زه به ستا نه مخ نه اړم زه به ستا تابعداري کوم ستا د رسول اطاعت به کوم یا الله په ما باندې رحم وکړه الله رب العالمین قرآن کریم کی دی آیات کی دا خبره ذکر کړی ده د انبیاء صفتی ذکر کړی دی انبیاء هغه خلقو کله به چې دوی ته د رحمان ذات آیاتونه بیانېدل یخرون للاذقان او دغه شان دا صفت د علماو او د نیکانو خلقم ذکر کړی دی چې دوی به په ځنو باندې پریوتل یعنی سجدو باندې به پریوتل او جړاګانې به کولی دا صفت الله رب العالمین قرآن کریم کې د انبیاء ذکر کړي د انبیاء طریقه دا و د علماء طریقه دا و د هغې صفت دا و د نیکانو خلقو صفت دا و چې دوی به جړاګانې ډېرې کولې او دا یو داسې صفت دی په دې زمانه کې چې منګ او تاسو نه هغه ورک شوی دی منګ کې نشته دی مګر بعضې خلک داسې شته دی په دې زمانه کې او په دې باندې الحمدلله ویل پکار دي چې هغه خلق الله رب العالمین ته وسم جاړي د شپې په تیاره کې جاړي الله رب العالمین ته لاسونه پورته کړي او جړاګانې کوي دا خبره اول زه ځان ته متوجه کوم او بیا تاسو ته دا بیان چې کېږي په دې غرض باندې چې دا کوشش وکړو انشاءالله چې دا صفت په موږ او تاسو کې مرشي او څوک چې کوشش کوي د یو صفت د یو عبادت الله رب العالمین هغه ور نصیب کوي هغه ورته الله رب العالمین بیا اسانوي دا خبره نه پکار چې وخت تیر شوی دی او زه سپینګیری شوی یم او دا به زه څنګه زده کړم ته کوشش شروع کړه لارې درته الله کولاوي ذهن درته الله کولاوي طریقه درته الله رب العالمین به اسانوي الله در سره مدد کوي خو چې موږ اراده وکړو موږ کوشش وکړو نو دا د جړا صفت د بوکا صفت دا د انبیاء صفت دا د نیکانو علماو صفت او د دې ډیر زیات فواید هم راغلي دي او دې ته ډیر زیات ترغیبات هم راغلي دي الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده قرآن کریم کې افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون آیا دا خلق د دې اخرت د خبرې نه تعجب کوي چې موږ یو پیره مړو شو بیا به دوباره راپورته کولی کېږو زمونږ اډوکي چې ذره ذره شي
موږ به دوباره بیا راپورته کیږو. دې نه تعجب کوي. وتضحکون ولا تبکون، او تاسو خنداګانې کوئ او جړاګانې نه کوئ. ترغیب دی چې خنداګانې مه کوئ، جړا وکئ. دا خو ډېره سخته ورځ ده، دا په موږ او تاسو ټولو باندې را روانه ده. څنګه خنداګانې ته کې جړا پکار ده، دا خو د جړا مقام دی. ترغیب یې ورکړی چې جړاګانې وکئ، خنداګانې مه کوئ. یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو تعلمون ما اعلم، که چېرته تاسو په هغه څه باندې پوه شئ کوم باندې چې زه پوه یم، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تاسو به خنداګانې بالکل لږې کوئ، یعنی ختمې به کوئ، سره به خاندئ نه تاسو، او جړاګانې به تاسو ډېرې کوئ. چې دا څومره سخت حالات په موږ او تاسو را روان دي. دا قبر څومره سخت منظر دی، آخرت څومره سخت منظر دی، مخې ته قبر را روان دی، مخې ته حشر را روان دی، جنت جهنم را روان دی، الله مخې ته ودرېدل دي. دې کې که یو سړی سوچ وکړي بیا به خنداګانې ورکي، د ده خندا به ختمه شي. او نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو به بیا میدانونو ته وځئ او په بسترو باندې به د خپلو ښځو نه خوندونه وانخلئ، دا به هم پرېږدئ. دا د نبي صلی الله علیه وسلم الفاظ دي. تاسو به مزې هم پرېږدئ. تجأرون الی الله، او الله رب العالمین ته به په چغو چغو باندې وجاړئ. بیا به انسان دا وایي کاش چې زه پیدا نه وې، کاش چې زه په ورګوډیوالي کې مړ وې. یعنی الله رب العالمین ته به تاسو وکړنجېږئ، داسې به وجاړئ، په چغو چغو به وجاړئ چې یا الله دا څومره سخت حالات را روان دي زموږ مخې ته، او د دې نه د هېڅ چا خلاصې نشته دی، یو قسم د دې نه نشي تښتېدلی. نو ډېر ترغیبات دې خبرې ته راغلي دي چې تاسو وجاړئ، تاسو خنداګانې مه کوئ، د غفلت نه رابیدار شئ، دنیا کې بې رغبتي اختیار کړئ، آخرت طرف ته میلان وکئ. او د جړا دا صفت چې درکې راله ډېر فواید به ته حاصل کړي. د بکا دا صفت دې سره به ته ډېر فواید حاصل کړي، او ډېر فواید راغلي دي قرآن او حدیث کې. یو صحابي تپوس وکړو عقبه رضی الله تعالی عنه، من نجات یا رسول الله، نجات په څه کې دی؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې املک علیک لسانک، دا ژبه دې کنټرول کړه، ژبه غلطه مه استعمالوه. یو خبره ورته دا وکړله، او دا وصیت منګه او تاسو ته هم دی. د نبی صلی الله علیه وسلم خطاب چې دا یو کس پورې خاص نه وي، مګر بعضې چې کله دلیل راشي نور دا ټول امت ته شاملي. دا داسې دی لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته موږ او تاسو ته اوس دا خبره کوي چې املک علیک لسانه، خپله ژبه دې کنټرول کړه، په دې ژبه باندې د چا غیبت مه کوه، بهتان مه تړه، چا ته کنزل مه کوه، د چا سپکه پې مه وایه، د چا بدي مه بیانوه، چا ته کنزلې مه کوه، غلط تقریرونه په دې ژبه باندې مه کوه، قرآن او حدیث په دې ژبه باندې بیان کړه، خوږې خبرې کوه، ښایسته خبرې کوه، د دین خبرې کوه، د آخرت خبرې کوه په دې باندې. دویمه خبره ورته دا وکړه چې ولیسعک بیتک، کور دې تاله ځای درکړي. بس اکثر وخت خپل کور کې تېروه. درې ځایونه داسې دي چې کله انسان ډېر وخت په هغې کې تېروي، دا به د ډېرو فتنو نه په امن کې، ډېرو شرونو نه به، افتونو مصیبتونو نه به په امن کې. یو په هغې کې کور، دویم مسجد، دریم خپل د کاروبار ځای. یو انسان په دې دریو ځایونو کې وخت تېروي اکثر، دا به د ډېرو شرونو نه په امن کې، مصیبتونو او افتونو نه، د فتنو نه.
نو کور دې تعالی زی درکې بې ځایه مه ګرځه، بس خپل وخت په کور کې تېروه. او وبکي علی خطیئتک، په خپله ګناه باندې جاړه. درېیمه خبره یې ورته دا وه. ګوره فایده دا ده چې کله ته جاړې په خپله ګناه باندې الله رب العالمین تعالی نجات درکوي. د ډېرو فتنو نه به ته په امن کې الله رب العالمین دې د دې په وجه باندې د مصیبتونو نه خلاصوي، نجات درکوي. الله د ګناهونو نه هم نجات درکوي، د عذاب نه هم نجات درکوي. دا نجات دې ټولو خبرو ته شامل دی چې کله ته په خپلو ګناهونو باندې جړا کې، نو الله رب العالمین به تعالی نجات درکوي د عذاب نه هم، د ګناهونو نه هم، د فتنو نه هم. څومره عظیمه فایده ده د جړا. یو بل حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی توبه درکوي. توبه په جنت کې یو ونه ده. توبه لمن ملک لسانه، خوشحالي ده هغه چا لره. توبه یو تفسیر په دې کې دا دی چې د جنت کې دا ونه ده هغه چا لره چې خپله ژبه په کنټرول کې کړه ده، خپله ژبه غلطه نه استعمالي، او دغه شان کور ولا ځای ورکي، خپل اکثر وخت په کور کې تیروي. وبکا علی خطیئته، او په خپله ګناه باندې جاړي، نو الله رب العالمین دله به توبه په جنت کې دا ونه درکوي. چې ونه الله رب العالمین په جنت کې درکوي، مطلب دا دی چې جنت هم الله درکوي. دا درې کاره وکړه. نو د جړا څومره عظیمه فایده ده چې الله جنت درکوي. یو بله فایده د جړا دا ده، یو حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د الله د یری نه جړا کول، چې سړی باندې د الله یره غالب شي، په دې زړه کې دا خوف راشي، آخرت وریاد شي او دې په جړا شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې عینانی، دوه سترګې دي، لا تمسهما النار، چې دې ته به اور نه مسه کېږي. یعنی الله رب العالمین دا دوه سترګې اور ته نه بوځي، چې سترګې نه بوځي خو دا بدن هم نه بوځي کنه. یعنی د اور نه الله رب العالمین تعالی نجات درکوي. کمې دوه سترګې دي؟ عین بکت من خشیت الله، یو هغه سترګه ده چې د الله رب العالمین د یری د وجې نه وجاړي او اوښکې دې توی شي. دا سترګه الله رب العالمین هیڅ چرې اور ته نه داخلوي، دا اور نشي مسه کولی. او بل سترګه وعین باتت تحرس فی سبیل الله، بل هغه سترګه ده چې دا د الله دپاره، د الله د دین د غلبې دپاره په څوکیدارۍ کې شپه تېره کړي، په سرحداتو باندې ولاړ دی، په باډر باندې ولاړ دی دشمن ته. نور خلک خوبونه کوي ښه په قلاره په آرام سره، او دا د الله دپاره، د الله د دین د حفاظت دپاره، د مسلمانانو د حفاظت دپاره، د مسلمانانو د ملکونو د حفاظت دپاره په سرحداتو ولاړ دی. او دا سترګه چې کوم دی دا په څوکیدارۍ کې د ده ویښوي. دا سترګه الله رب العالمین هیڅ چرې اور ته نه بوځي. نو څومره عظیمه فایده ده، څومره لوی فضیلت دی چې کومه سترګې نه اوښکه تویه شي، دا الله رب العالمین اور ته نه بوځي، دا اور نشي مسه کولی. د نبی صلی الله علیه وسلم صفت هم دا و چې هغه به ډېر زیات جړل. عبدالله ابن شخیر رضی الله تعالی عنه نه نقل دی، هغه فرمایي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو، یصلی چې مونځ یې کولو، وفي صدره عزیز كعزیز الرحا، وی دا هغه په سینه کې داسې اوازونه و كعزیز الرحا، لکه د جرنده چې څنګه اواز کوي هغه رنګې اوازونه و پکې، من البکاء د جړا د وجې نه. په مانځه باندې ولاړ دی او نبي صلی الله علیه وسلم دومره جړل چې د هغه جړا د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم د سینې اوازونه کول. داسې مقام کې سینه باندې درد هم راځي.
بل حدیث کی راضی وفي صدره عزیز كعزیز المرجل وی دې سینې دسی اواز کولو لکه د کټوي پشان کټوي چې کله په اور باندې پرتی څنګه خټ کیږي اوازونه کوي د قشان د سینې نه دسی اوازونه راتل د جړا د وجنه جړای کوله او نبی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین داغه په عمر باندې قسم کړي داغه په خاري قسم کړي دي څومره عظیمه هستی ده د انبیاء سردار داغه دا حال نه چی جاړي په منځ کې په دې طریقه باندې جاړي یو حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی وی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې اقرا علی القرآن ما معنی قرآن لګول ولا وی ما ورته ویل اقرا عليك وعليك انزل يا رسول الله زب قرآن کریم په تاسو باندې ولم او حال دار چې په تاسو باندې نازل شوی دی زی څنګه ولم وی نبی صلی الله علیه وسلم راته فرمایل انی احب ان اسمعه من غیر زدا خصومه چې قرآن کریم د بل نم واورم قرآن کریم تلاوت کول په خپل د دې یو رنگ مزه ده خو چې ته د بل چا تلاوت اوري نو داغي بیا بل مزه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خو خول چې د بل نم تلاوت واوري یو پیرا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ تلاوت کوو د پام نو او نبی صلی الله علیه وسلم ورته وږي خو تلاوت یې اوریدو ډیره مزه ولا ور کړی و سحر له ورته تعالی خو الله ډیر خواص در کړی دی نو دا صحابي فرمایي فقرات النساء ما سوره النساء شروع کړل حتى اذا بلغت کله چې زدي آیات تر ورسېدلم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا چې موږ به د هر امت نه یو ګواه راولو او هغه به ګواهي کوي په خپل امت باندې په خپلو کسانو باندې او ای زما نبی الله رب العالمین فرمایي چې موږ به تام راولو د قیامت په ورځ ته به هم ګواهي کوي نو دا صحابي فرمایي فغمزني رجل الى جنبي ما سره خوا کې یو سړی و هغه ما باندې چې چونګاره ولګوله فرفعت رأسي ما چې کله سر پورته کړلو فرأيت دموعه تسيل نو ما نبی صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې د سترګو نه اوښکې بهېدلې او په جړا باندې پاک زړونه صفا زړونه د اخلاص نه ډک د الله د محبت نه ډک چې تلاوت به واره د فورا به جړا ورتله بس نبی صلی الله علیه وسلم دلته تلاوت شوی دی او د سترګو نه اوښکې روانې دي ولې د الله سره محبت دی نو د څوک چې چا سره محبت کوي د هغه خبرې هم پې خوږې لګي نو قرآن کریم د الله رب العالمین خبرې دي هغه واورېدل د قیامت هغه حال احوال ور یاد شو چې داسې قیامت به قایمیږي او زه به راځم او ګواهي به کوم هغه ټول منظرې د ذهن ته رالي نبي صلی الله علیه وسلم په جړا شو دومره صفا زړونو والا خلکو چې د یو وعظ خبره به واورېدله په هغې به هم جړا کېده جړا به ورله جارود په نوم باندې یو تابعي دی هغه فرمایي یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنہ بازار ته لاړې او دا تابعي م ورسره و فإذا امرأة فسلم عليها نو عمر رضی الله تعالی عنہ ناڅاپه یې د یو زنانه سره ملاو شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ به سلام واچول فردت عليه نو هغې ولا جواب ورکو یو بوډۍ زنانه وه نو دې بوډۍ زنانه ورته وفرمایل چې داسې وخت و چې تا ته به خلکو عمیر ویلو بیا لږه زمانه تیره شوله تا ته خلکو عمر ویلو
نو بیا لږه ضمانت تېر شو، اوس تا ته خلک امیر المؤمنین وایي. نو وایي دا یو خبره یاد وساته چې فاتق الله فی الرعیه، د رعیت په باره کې د الله نه ویرېږه، چېرته ظلم ونه کړي. ګورې د عدل نه کار واخله، د رحم نه کار واله، رعیت ته نه چېرته خفه نه شي، انصاف نه کار واله بس. او بله خبره یې ورته دا وکړله چې د مرګ نه یریږه، او کم خلک چې د مرګ نه یریږي هغه د خیر د فوت کېدلو نه یریږي. مثلا یو سړی دی هغه و چې زه سبا مرم، هغه د دې نه یریږي چې چېرته مونځ رانه قضا نه شي، جنازه رانه چېرته لاړ نه شي، صدقه رانه چېرته لاړ نه شي، دا رانه ضایع نه شي، دا بیمار پرسي ده چې دا رانه چېرته لاړه نه شي. یو یو عمل پسې دی ګرځي چې عمل ته پاتې کېږي دی سخت خفه کېږي، ولې هلته مرګ را روان دی، ولې د مرګ نه یریږي چې دا دی بس اوس مرمه لګېږم. نو هغه چېرته خیر ضایع کوي، هغه چېرته خیر د هغه نه فوت کېږي. نو دا خبره ورته وکړه فبکا عمر. نو عمر رضی الله تعالی عنہ هیڅ ته په ژړا شو چې څومره د کمال نه ډک خبره دی وکړه. دې زنانه ورته دا نصیحت وکړو، په دې باندې په ژړا شو. په دې کې دا کم طبیعي چې ورسره دی دا دې زنانه ته داسې پکار شو چې ستا دومره جرأت تا ګوره امیر المؤمنین په ژړا کړو. فاشار الیه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ دته اشاره وکړه چې ان دعها، دا زنانه پرېږده، دې ته مه غوسه کېږه. اوس د دې احترام ته ګوره، د دې زنانه څومره احترام کوي. دې خپل ملګري ته وایي چې دې زنانه ته مه غوسه کېږه. فلما فرغ، بس کله چې فارغه شو نو دې خپل ملګري ته وایي اما تعرف هذه، دا تا ونه پیژندله؟ قال لا. نو هغه ورته وفرمایل چې نه دا خو ما ونه پیژند، دا څوک وه؟ نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې هذه خوله، دا خوله وکنه رضی الله تعالی عنها، التي سمع الله قولها، دا هغه زنانه وه چې د دې خبره الله رب العالمین اورېدلې وه. هغه واقعي ته اشاره وکړله چې دا راغلی وه او نبی صلی الله علیه وسلم ته د خپل خاوند په باره کې شکایت کولو. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه لږه اخوا شانتې ومه، ما د دې اواز نه اورېدلو چې دې څه وایي، او الله رب العالمین د 7 اسمانونو نه بره د دې اواز واورېدو، د دې دا مسله او آیتونه یې را نازل کړل. نو یې ګوره دا هغه زنانه ده چې الله رب العالمین د دې کلام اورېدلی دی، د دې وینا یې اورېدلې ده. فاحرى عمر. نو عمر ډیر لایق دی ان يسمع کلامها، چې د دې کلام واوري او د دې خبرو ته غوږ کېږدي. زه به څنګه د دې خبرې نه اورم چې الله یې اوري. نو دې زنانه عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورکوډې شانتي نصیحت وکړلو، او عمر رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو. کبر کې رانه، تکبر کې رانه چې ته اوس ما ته خبرې کې، ته ما ته زړې خبرې را یادې، بلکې نصیحت نه باغي فائدہ اخیستله، زړونه یې صفاو. همدا عمر رضی الله تعالی عنہ څومره قوي انسان و، څومره بهادر سړی و. وې د یو ورځې سورۃ الطور لستلو، کله چې دې آیات تراله ان عذاب ربک لواقع، ستا د رب عذاب واقع کیدونکی دی. فبکا، بس په ژړا شو. وې دومره وجړل چې د هغې د وجې نه بیمار شولو، 20 یوما، 20 ورځې بیمار شو. 20 ورځې دا ناجوړو. عجیبه کیفیت د دې خلکو، عجیبه ایمان وکړه. د یو آیات د وجې نه 20 ورځې ناجوړ بیمار خلک یې تپوس له راتلل. کله کله به داسې موش اذا مر بآیه، په یو آیات به ورتیر شولو، هغه به ولوستلو، نو بیا به د هغې پې دومره اثر وکړلو، په ژړا به شو، په ژړا به شو، بس کور کې به پرېوتلو.
حتی یعاد تر دې چې خلک به ولا بیمار پرسۍ له راتل تپوس به کولو حال دا چې بیمار به هم نو یحسبونه مریضا دي خلکو به دا ګمان کو چې دا ناجوړه دی او هغه به ناجوړه نو هغه آیات دغه کړیو آیات په دومره اثر کړو چې د هر څه نه ایستلیو بس مانځله به راتللو نور به کور کې پروت نو دا جړاګانې دا بوکا دا د دې خلکو صفتو الله رب العالمین قرآن کریم کې ذکر کړی دی دا د دې دپاره چې دا موږ او تاسو ځان کې راوړو د الله نه وغواړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې چا ستاسو کې وسی نو هغه دې وجاړي او که چېرته جړه نه ورځي د جړه کوشش دې وکړي ځان دې په زوره جړغونې کړي د الله نه دا غوښتل پکار دي د دې کوشش پکار دی چې یو سړی د شپې راپاسېږي یا یو ځان له ذکر کېږي او د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي او الله رب العالمین ته خپل ګناهونه ذکر کوي چې یا الله ما ډېر ګناهونه کړي او یا الله زما بل ځای نشته دی نه زه بل ځای ته ځم بغیر ستانه یا الله ته چې په ما باندې رحم ونه کړي په ما باندې بل څوک رحم نشي کولی یا الله چې ته په ما رحم ونه کړي زه هلاکېږم او سړی الله ته په جړه شي او د الله نه وغواړي چې یا الله دا د جړه صفت دا مال راکه دا من کې پیدا کا یو ورځ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د مرګ په وخت کې په جړه شو چا ورته ویل چې وما یبکیک څه دې جړی ولې هغه ورته وفرمایل چې لا ابکی علی دنیاکم هذه زه ستاسو په دې دنیا نه جاړم چې مانه دنیا پاتې کیږي لیکن زه په دې خبره باندې جاړم چې علی بعد سفری سفر مې ډېر اوږد دی وقلت زادي او توخره سره ډېره کمه ده ډېر اوږد سفر را په غاړه دی او طریقه دا ده چې کله چاته سفر اوږد ور په غاړه دا سازو سامان ښه تیاری هر څیز ځان سره اخلي چې کوم څیز ته د ضرورت راځي هغه دا ځان سره اخلي که ده ته علم کې نه بل چا نه تپوس کوي نو ما ته ډېر اوږد سفر را په غاړه دی او توخره سره ډېره کمه ده دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنه حال سره د دې نه چې ټول عمر یې په شاګردۍ کې تېر کړی دی چې کله ایمان راوړی د نبي صلی الله علیه وسلم شاګردي کړې ده غټ عالم ته الله جوړ کړی دی غټ مفتی ته الله رب العالمین بیا وروسته جوړ کړی دی په صحابو کې ابن قیم رحمه الله فرمایي 10 مفتیانو یو پکې دا و ټول عمر یې په جومات کې تېر کړی دی پس د ایمان راوړلو نه او حال لاره چې د هغه حال دی د مرګ په وخت کې جاړي چې ما سره به څه کېږي توخره سره ډېره کمه ده نو زمونږ به څه حالي ټول عمر هم په بازارونو کې تېر کړی دی څه په چکرو کې تېر شي څه په بازارونو کې تېر شي څه په خوب کې تېر شي څه په موبایلونو کې تېر شي اخبارونو کې تېر شي غپو شپو کې تېر شي او ښه خوشحالي ښه په مزو سره زندگی تېرو صحیح ده موږ له به الله عذاب هم رانه کړي الله به هم وبخي دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ الله به موږ له عذاب هم رانه کړي او جنت ته به هم الله داخل کړي الله دې دغه رنګې وکړي خو لیکن ذخیره خو هم ځان نه جمع نه کړه که نه دلته موږ دا کوشش نه کوو چې زه ښځې کې کور واخلم ما ته ښه سهولت میلاو شي ما سره دې ګاډی وي زما دې په ښځې کې کور وي او هر سهولت دې زما وي دقه شانتې سوچ فکر پکار دی د آخرت په باره کې چې زه توخه جمع کوم زه د جنت دپاره توخه جمع کوم چې الله رب العالمین ما له ښځې کې ځای راکړي په جنت کې غټ سوچ پکار دی زما عزتمندو غټ سوچ نو دی وجه نه زما عزتمندو د فکرمندۍ خبره ده چې سخت خبرې زموږ او ستاسو مخې ته را روانې قبر را روان دی قبر کې به ځان له پراته
اخوا دی خوا برا لاندې دیوال ناشنا مخلوق سره ملاویدل دي صرف اعمال به دې په کار راځي ګناهونه را سره دي ابن عثیمین رحمه الله فرمایي دا ګناهونه دا تیاری دي تیاری په قبر کې دین الله رب العالمین تیاره جوړوي به اعمال رڼا دا رڼا به ځان سره وړي هلته رڼا نشته دي بیا د هغې نه پس د حشر میدان لګېږي د 1 میل په مقدار باندې نور راښکته شوی دی الله رب العالمین په غوسه کې دی مخې ته جنت جهنم دی جهنم به هر انسان په سترګو باندې وي دا ټول مراحل را روان دي لیکن موږ بیا هم د غفلت نه رابیدارېږو زموږ سوچ فکر نه برابرېږي موږ بیا هم الله طرف ته منډه نه وو چې بس راشو او په ګوټ کې کینو یا الله بس زه باغي وم تښتېدلی وم بېرته تا ته رالم بس ما توبه ویسته یا الله زه پښیمانه یم یا الله ما ته توبه زما دا توبه قبوله که یا الله انشاءالله نن نه پس ته به زه ګناهونه نه کوم زه به بغاوت نه کوم زه به ستا نه مخ نه اړوم زه به ستا تابعداري کوم ستا د رسول اطاعت به کوم یا الله په ما باندې رحم وکړه او الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا اے مؤمنان والله ته توبه وباسئ د اخلاص نه ډکه توبه وباسئ وسم موقع ده وسم چرته وخت نه دیتلی الله موقع را کړی د راځي چې د الله سره روغ وو په شریک باندې الله ته رجوع 5 وخت مون شروع زکات وخت راتلو چې زکات ورکو د جنازي وخت جنازي له سړی زی د بل مؤمن سره مننه تر له سړی وي د الله عبادت وکي د شپې تهجد وکي نو د انبیاء او د نیکانو علماو د مخکنو خلکو دا صفتو چې اغیبه بوکا کوله جړاګانې به کوي ولی اغیب دې خبره باندې پویدل چې دا وړي خبرې نه دا ډېرې غټې خبرې دي دا سخت خبرې دي مشهور واقعه عثمان رضی الله تعالی عنہ په قبر باندې ودرې څومره به جړل یقیني جنتی دی کنه دی حال دا دی چې ادیره کې بعد قبر په خوا کې به داغه حال سخت په وجړل چا ورته و فرمایل چې ستا په مخ کې د جنت او د جهنم تذکری کیږي ته دومره نه جاړي او حال دا چې کله ادیره ته راشي قبر خوا کې ودرېږي د قبر تذکری کیږي نو ته دومره زیات جاړي دا ولی نو هغه ورته و فرمایل ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دا قبر دا د آخرت د منزلونو نه اولنې منزل دی که چېرته یو سړی په دې کې نجات مونده کي فما بعده ایسر منه نو وروسته چې کوم مراحل را روان دي منظرونه هغه د دې نه بیا اسان دي چې قبر کې سړی کامیاب شي وروسته ان شاء الله الله رب العالمین په رحم سره کامیابی دل دی بیا او که یو سړی دلته ناکام شي نو د دې نه وروسته بیا سخت منظرونه را روان دي هغه د دې نه هم سخت بیا هلته هم ناکامي ده نو ځکه زه جاړم او د جړا مقام دیم برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی جنازه من د نبی صلی الله علیه وسلم سره په یو جنازه کې وو فجلس على شفير القبر نبی صلی الله علیه وسلم د یو قبر په خوا باندې کېناست غاړې فبکان وی جړل وی دومره وجړل چې دا ګیره مبارکه لنده شوله د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا ای زما ورونو د دې ورځې د پاره تیاری وکړئ د دې قبر د پاره تیاری وکړئ دا قبر په هر چا را روان دی قبر نه د هیڅ چا خلاص هم نشته دی اگر چې دا کومه کنده ده دا دې ته بیا بعضې خلکو ته دا نه میلاوي
خو لیکن قبر چې ته کوم ځای کې پرېوتې به دا ستا دپاره قبر دی دې نه د هېڅ چا خلاص یې نشته او ناشنا مخلوق سره میلاوېدل دي سوچ پکار دی فکر پکار دی الله موقع را کړې ده د څه دپاره د الله د خپل عبادت دپاره چې زما عبادت وکړئ چې تاسو د جهنم نه بچ شئ د الله د عذاب نه بچ شئ جنت ته تلو والا جوړ شي د غفلت د خوب نه را بیدارېدل پکار دي دا خطبه وشي او هر سړی خپل کور ته لاړ شي او هسې لږ شانتې سوچ پکار دی چې اوس موږ له مرګ راشي او تیاری هم نه کړې زموږ به څه حالي او دا ملایک راشي موږ نه ساه اخلي په دې وخت کې به زموږ کم کیفیت وي او بیا هم دا خلک را واخلي او جنازه او قبر ته مړي او هغه تنګ ځي ته او بیا انسان مجرم او دا قبر پې را جوخ شي دا به څه کېږي او بیا مثلا یو کروڑ کاله پس هسې مثال در کومه قیامت قیمیږي او دغه وخت ته پورې یو سړی په عذاب او بیا د هغې نه پس چې کله قیامت راشي او دا انسان دا الله رب العالمین را پاس الله پې رحم ونکړي ورته وایي چې شابه زه جهنم ته څه به وایي خلاصېدل شته نه اوس الله موقع را کړې ده راځئ چې د الله طرف ته منډه وو په شریکه باندې اراده هم ده که نه انشاءالله الله رب العالمین دې موږ او تاسو لره په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دي مسجد باندې قرض دي او دی ملګری دا لیکلي دي چې اخلاص پکې وکړي هغه چانې چې راخیستې د هغې نیټه پوره شوې ده او سړی واده خلافۍ کې راځي نو د دې دپاره د الله دپاره د دې سره اخلاص وکړي دا چانده کې او هر جمعه چې راځي دې کې اخلاص کوئ الله رب العالمین به تاسو له اجر درکوي صفونه برابر